ملک سلمان خیریه بنسټ له افغاني سرې میاشتې سره د 100 ټنه خرما مرسته وکړه. د سعودي عربستان له خوا د افغانستان سره مرسته شوې 100 ټنه خرما د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغاني سرې میاشتې ته وسپارل شوه. نننۍ برنامه لکه څنګه چې تاسې ولیدل، تیر کال هم د سعودي عربستان ملک سلمان خیریه بنسټ د افغاني سرې میاشتې سره تقریبا 100 ټنه خرما او مرسته کړې وه د روژې په رارسېدلو سره، چې بیا د افغاني سرې میاشتې له لوري هغه مستحقو هیوادوالو ته ورسېدله. سږکال هم لکه څنګه چې تاسې ولیدل، دلته د افغاني سرې میاشتې د محترم سرپرست رئیس عمومي په حضور کې چې شیخ الحدیث والقرآن شهاب الدین دلاور صاحب دی، او همدارنګه د افغاني سرې میاشتې مرستیال حافظ عزیز الرحمن په حضور کې د سعودي هیواد د سفیر له لوري دغه 100 ټنه خرما افغاني سرې میاشتې ته وسپارل شوه، چې د روژې په استقبال کې به انشاءالله دغه خرما هیوادوالو ته په شفاف ډول باندې هغه مستحقو هیوادوالو ته توزیع کیږي او تر هغو پورې به رسیږي. د دې مرستې د سپارلو په مراسمو کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست عمومي رئیس د ملک سلمان خیریه بنسټ له بشردوستانه مرستو مننه وکړه چې په هر ډول حالاتو کې د اړمنو افغانانو لاسنیوی کړی دی. نوموړي وویل چې افغاني سرې میاشت هڅه کوي ټولې مرستې په بېلابېلو ولایتونو کې د شفافې پروسې له لارې اړمنو خلکو ته او په هغه ځایونو کې په مصرف ورسوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. سعودي عربستان تل افغان دردېدلي او غمځپلي ولس ته د افغاني سرې میاشتې له لارې د وروري او مرستې لاس ورکړی. موږ د زړه له تله ترې مننه کوو. په تیرو څو کلونو کې د ملک سلمان مرستندویه مرکز له لوري موږ سره په بېلابېلو برخو کې بشرپالې مرستې ترسره شوي چې هره مرسته د قدر او ستاینې وړ ده. يسرنا في هذا اليوم يعني أن ندشن حفلنا بتسليم 100 طن من التمور. سعودي عربستان چې دا نن کومه مرسته کوي دا یو جز د مرستو نه دی او خپل مرستې به انشاءالله په راتلونکي کې ادامه ورکوي. هناك مشاريع كثيرة والمملكة منذ قديما وهي تقدم المساعدة وسوف تستمر إن شاء الله في تقديم المساعدة للشعب الأفغاني الشقيق. دا یادولو وړ ده چې تیر کال هم ملک سلمان خیریه بنسټ 100 ټنه خرما افغاني سرې میاشتې ته سپارلې وه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د سروې پر اساس ویشل شوې وه. یاد بنسټ له کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي او په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې مرستې کوي. په هرات ولایت کې د تیر کال زلزلې له زیانمنو کورنیو سره یاد بنسټ په عاجل او مسلسل ډول خپلو مرستو ته دوام ورکړ. نه یوازې د اجناسو بلکې د ملک سلمان خیریه بنسټ د روغتیا په برخه کې هم خورا فعال دی او تر اوسه یې په ځانګړي ډول د سترګو د زرګونو ناروغانو لپاره د درملنې وړیا کلینیکونه جوړ کړي دي.